ډېر ګرانو او نازولو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ او روغ اوسئ. خپل درسي چینل ته بیا هم ډېر ښه راغلاست. هیله لرم چې درسو ته ډېر پام وکړئ، ښه یې واورئ، ښه ورته وګورئ او کارخانګي مو هم ولیکئ. بیا به هم خپل نوی درس په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه موږ تاسو شکر مسلمانان یو او خپل هر نیک کار په مبارکه کلمه پیل کوو. نوی درس به څوم درس وي؟ تاسو په یادئ 11 درس. آفرین، 11 دغه رقم په پښتو کې لیکل کیږي 2 دانې یو څنګ تر څنګ، او په انګلیسي کې دا رقم لیکل کیږي. دا هم زده کړئ، ولیکئ. نن به وګورو چې عین د الف سره راشي څه رقم لیکل کیږي او څه رقم تلفظ کیږي. دا ښي طرف ته عین مکمل عین دی، په منځ کې نیمه عین دی، نیم شوی. د څه دپاره نیم شوی؟ دغه د لاندې ګرد ځای ته قطع شوی چې الف ورسره راشي. کله چې الف راغی آ تلفظ کی، عین الف آ کیڼ لاس ته. مثلا آ د عام په کلمه کې عین و الف آ، د لاندې وګورئ عام لیکل شوی، یو میم ورسره راغلی عام شوی. عام یعنی ټول خلک ترې ګټه واخلي. مثلا عام سړک، مثلا عام ځای چې ټول خلک ترې ګټه اخیستلی شي ورته عام وایي. او بل حرف د غین دی. غین د الف سره راشي، کوم شکل غوره کوي او څرنګه تلفظ کیږي. ښي لاس ته مکمل غین دی، په مابین کې نیمه غین دی، نیم شوی، د ګرد ځای ته غوت شوی. د څه دپاره؟ د دې دپاره چې الف ورسره راشي. او څنګه تلفظ کیږي؟ غا، غین الف غا. لکه غا د غاښ په کلمه کې، غا غاښ. دغه سره حلقه چې ترې تاو ده غا دی، غا غاښ. یو ښین ورسره یو ځای شوی، غاښ ته جوړ شوی. ځینې خلک ورته غاښ هم وایي، لکه د قندار خلک غاښ وایي او ځینې خلک غاښ ورته وایي. غا غاښ، غا د غاښ په کلمه کې. وګورئ هغه سور برداشت چې د تاو دی غین الف دی، غین الف غا، غا غاښ. اوس نو مو وخت پوره شو، اوس د کارخانګي وخت دی. یوه صفحه به د عین الف آ نه ولیکئ، یوه صفحه به د غین الف غا نه ولیکئ، او یوه صفحه به د 11 عدد په پښتو کې او یوه صفحه د 11 عدد په انګلیسي کې ولیکئ. او تلفظونه به یې ښه زده کړئ، عین الف آ، غین الف غا. او که چینل مو نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې ټول لوستونه ټول درسونه ولیدای شئ. نور مو وخت پوره شه، د خدای پامان.